ما پرون دلته ملګرو ته وویل د اوضاع د مسؤلینو او د استخباراتو د مدیرانو مجلسو ما ویل دا مجاهد چې دی دا درې یو لفظ د مجاهد دی، یو صورت د مجاهد دی، یو حقیقي مجاهد دی. د مجاهد لفظ خورا اسانه دی، په خوله کې ووایه میم موجي مؤلف و ها و دال مجاهد. او صورت د مجاهد هم خورا اسانه دی، څوڼې اوږدې کړه لنګوټه وتړه ټوپک په غاړه کې واچوه شکل نظامي جوړ کړه دا مجاهد. او یو حقیقت د مجاهد دی چې واقعي مجاهد دی چې صابر یې متوکل یې ذاکر یې خالص یې نیت د الله دپاره یې د ملت غم ورسره یې د الله تعالی جل جلاله د کلمې د اعلان مقصد ورسره یې دا حقیقي مجاهدین بیا ډېر کم پیدا کېږي. نو اوس دغه دوام لمبر مجاهدین چې دي دا صورتي مجاهدین واقعیت دی چې دا ډېر ګرځي په دې صفوف کې. دا د صفوفو د تسبیه کمیسیون روان بیا چې کله معلومات راوړي یو پخوانی عکس دا بایومټریک شو ولګي یو اوسنی عکس پخوا چې وویل یو د خبیث رنګ یا په استخباراتو کې مدیر یا اربکی یا ملی یا دا بلای. اوس یو وګورئ دومره څوڼې دي تور پاجه تړلې دي د پلانکي ځای پلانکی رئیس دی، د پلانکي ځای پلانکی رئیس دی. دا خبیثان دلته راګرد دي. د دې خبیثانو څخه الله پاک دا پاک صاحب پاکي ګورئ دا باور وکړئ دا کرامتي نظام دی، دا د قربانۍ نظام دی، دا د فدایانو په قربانۍ راغلی نظام دی. دا فساد نه پرېږدي په خپل مابین کې.